زمونږ بعضې مسلمانان داسې دي ښه هغوی چې مړی وشي مړی نو استاد باندې به هم فرض کړي وي په خپله به په هم فرض وي استاد به هم د لاس نه نیولی وي راځه استاد چې 3 ورځې قبرونو ته لاړ شو هلکه شریعت مبارک چا ته ویلی دي چې ته 3 ورځې لاړ شه تا باندې فرض کړي دي تا له پیغمبر علیه السلام مبارک سنت مبارکو کې دا راغلی دي څوک منې نه ده چې قبرستان ته ځي قبرستان ته تلل ښه طریقه ده انسان ته آخرت را یادېږي خو لیکن دا طریقه چې اختیار کې چې کله دې مړی وشو به 3 ورځې به ځي او بیا درته د پلار قبر نه وي معلوم د مور قبر درته بیا نه وي معلوم بیا چې لاړ شي نو بیا د خلکو نه تپوس کوي چې یاره پلار مې دلته ښخ کړی او دا قبر چېرته ده او 3 ورځې د استاد هم د لاس نه نیولی وي نه وروره شریعت کې دا طریقه نشته شریعت کې ما او تا ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک قبرستان ته د تللو طریقه هم ښودلې ده د مړي طریقه راته هم ښودلې ده د مړي ښخولو طریقه راته هم ښودلې ده او د قبرستان نه د واپس راتلو طریقه راته هم ښودلې ده او د هغوی جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی راته هم د قبر او د دفن کولو طریقه هم ښودلې ده د دفن نفس راته د دعا طریقه هم پیغمبر علیه السلام مبارک ښودلې ده مونږ چې رونو جنازه وشي که نه جنازه بعضې ساده لوح مسلمانان وي ښه ساده لوح هلکه کینئ کینئ هلکه جاهله چا وی چې دعا وکړه پیغمبر علیه السلام کړې ده سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک کړې ده سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړی ده سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ کړی ده سیدنا علی کرم الله وجهه کړی ده نه چا کړی ده او تا دې ځان نه شیخ جوړ کړی ده لکه کینئ دعا وکئ دعا وکئ دا موږ دې منځ کې څه وویل اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ته د دې ما دعا په معنا باندې نه پوهېږې قسم در کو د دې دعا په معنا باندې پوه شو بیا به دا چغې نه وایي نو موږ به دعا موږ به جنازه وکړو عالمان به جنازه وکړي بعد شیخان به پکې ځان نه شیخان خان چا غریبانان داسې نه خبر نه وي د شریعت مبارک نه وي خبر د اصول شریعت مبارک نه وي خبر د پیغمبر علیه السلام مبارک د ژوند مبارک نه به نه وي خبر چغې به شروع کړي لکه دعا وکړي چا وی چې دعا وکړه دا موږ دعا ونه کړې مانځه کې ما او تا ته شریعت مبارک خبر له تلل ښودلي دي 15 د شعبان راشي نو شریعت مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله قبرستان ته تشریف وړی ده اول ته دعاګانې کړې دي مړه ته خو چې سار لاړ شو سار که نه د ټولو مشرانو ته معلومه ده چا سار جمع کړي وي چا نه وي کړي همداسې خوشی وي او بیا چې لاړ شو بیا هلته موړې باندې ناست وو هلکه قبر ته راتلو ته ضرورت څه ده تاله ته خو په تلاوت نه پوهېږې ته خو ذکر و اذکار نه پېژنې ته د الله جل شانو حکم نه ادا کوې تا سحر مونځ نه ده کړی او قبر ته راځې د مسلمان ته ځان ښایې نه وروره دې ته شریعت نشي ویلی شریعت مبارک خو هغه ده چې کوم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د الله پاک جل جلاله د طرف نه ما او تا ته راوړی ده هغې ته شریعت مبارک ویلی شي نو کله چې 15 د شعبان شي نو ښه طریقه دا ده افضله طریقه دا ده چې د شپې ښه د شپې ګورئ یو خو دا وکئ چې قومو لیلها جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي 15 د شعبان باندې د شپې قیام وکئ نوافل وکئ ذکر و اذکار وکئ تلاوت وکئ نور چې کوم عبادات وي هغه وکئ او د ورځې څه وکئ وصومو نهارها د ورځې روژه ونیسئ نو موږ د دې نه یو خبر موږ د دې نه یو خبر او بل په دغه شپه باندې قبرستان ته لاړ شه
ښه طریقه ما درته ووي دا ده. او زمونږ علماء کرام فرمایي چې بهترین عبادت په دغه شپه باندې الله پاک جل جلاله ته هغه دعاګانې کول دي. دعا خو اسیم عبادت ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الدعاء مخ العباده، دعا خو د عبادت مغز ده. مونږ چې رونه دا سجده کوو خدای پاک جل شانه ته، دا رکوع کوو او دا قیام کوو، دا زما او ستا د عجز نتیجه ده. ګورئ او د خدای پاک جل شانه د لویۍ هغه مونږ دا اقرار کوو چې خدای پاکه ته لوی ذات یې، زه تا ته ولاړ یم، زه تا ته رکوع کوم، زه تا ته دا تندی په خاورو کې لګوم، خدای پاکه ستا د لویۍ اقرار کوم. او بله ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چې دا عمل په خپل پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایلی ده چې کله د شپه شي نو قبرستان ته به لاړ شه. او دا عبرت ته خرونو ته د شپې قبرستان ته لاړ شې، شپې تا ته پته ولګي چې دا زما دا وروڼه څنګه پراته دي، دا یو مخکې بنګلو کې اوسېدلي دي، دی موټرو کې ګرځېدلي دي، دی غټې غټې تنخواګانې اخیستې دي. ما مخکې دا یو واقعه کړې وه، یو بزرګ هغه ته چا ویل ته د کم کلي یې؟ نو هغه ورته ویل ته د دروغجنو د کلي یم. هغه مېلمه چې راغو او د هغې بزرګ تپوس یې کولو، بیا پلانې صاحب چېرته ده؟ اخو یې دروغجنو کلي کې ده. نو خلکو ورته ویل دا ته څه ساده خبرې کوې، دروغجنو کلی چېرته ده؟ حتی که دا مېلمه ورپسې ګرځېدو چې وی کتل دا بزرګ په قبرستان کې ناستو، قبرستان کې چې لاړو بزرګ ناستو، هغه مېلمه ورته وایي صاحب تاسو خو ویل د دروغجنو کلي کې پاتې کېږم. وی او که نه؟ وی دا وګوره دې قبر والا د وی ما سل جیربه ځمکه ده کم ده، 2 ګزه ځای کې پروت ده، کم ده سل جیربه ځمکه؟ د وی ما موټر ده کم ده، د وګوره خاورو کې پروت ده. د وی د ما پلانې ده، د وی د ما دومره جایداد ده، کم ده جایداد؟ د وګوره 2 ګزه ځای کې پروت ده. اسې دروغ لګي دنیا کې. نو قبرستان ته چې لاړ چې رونو سړي ته عبرت حاصل شي. خو ما او تا ګورې د عبرت په نظر ګورې نه یو لاړ ښه، زه تو د عبرت په نظر باندې قبرستان ته نه ګورو. دا قبر ګورې ما او تا ته دا عبرت ته چې ای بنده ته به هم ګورې د ما د یقې ګېډې له راځئ، تا باندې به هم دا یوه ټرالي خاوره راوړي، تا باندې به هم ګوره داسې دا کاڼې را پراتې وي، تا باندې به هم داسې دا ګیاګانې رخیږي. نو ما ته قبرستان له تلل پکار دي، خو د عبرت په نظر. زمونږ خلک ما راته وي وروڼو د شریعت مبارک نه وي خبر ښه، صحیح او سنت طریقه د جنازې نه پس په دعا کې څه ده چې زمونږ ټول فقهای کرام لیکي چې کله قبر تیار شي، مړی دفن شو، خاورې دې پې واړولې او قبر تیار شو، بیا دعاګانې وکړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه بیا ثابت دا راغلی دي چې بیا دعاګانې وکړه. او د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه دا ثابت شوي دي. مونږ خو چې رونو څنګه قبر کې مړی دفن شي، دعا وشي، مالک د ټولو نه په منډه راخوشوي. نه دا طریقه نه ده. یو صحابي ده، هغه خپل بچی ته وایي، غالبا حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، هغه خپل بچی ته وایي وی بچیا کله چې ته ما دفن کې نو وی څه به کوې؟ وی چې کله را باندې خاورې واړوي او دفن مې کې
او خلق رانه لاړ شي نو ګوره ته به د ما نه نه ځې. ما سره ناست وه، ما له یو ناشنا مخلوق ردي، داسې مخلوق په ما سره ملاویږي چې مخکې مې نه ده لیدلی. فرشتې به راځي وروڼو، فرشتې بنده له راشي قبر کې او 3 تپوسونه ترې نه کوي. اول تپوس ترې دا کوي من ربک، من ربک، رب جل شانه دې څوک ده؟ کو چا د الله پاک جل جلاله تابعداري دنیا کې کړې وي هغه وایي ربي الله، رب جل شانه زما الله جل شانه ده. او دویم ورته وایي من نبیک، نبی مبارک ته څوک ده؟ دی وایي نبی محمد صلی الله علیه وسلم. او دریم تینا تپوس کوي ما دینو کا، دین دې څه شی ده؟ دی ورته وایي دینی الاسلام، زما دین خو اسلام ده. چې کله دا 3 تپوسونو جواب وکړي فرشتې ورته فرمایي بس اوس وده شه، وده شه ښه، تر قیامته پورې بیا وده پروت وي، په راحتونو کې پروت وي، په خوشحالو کې پروت وي. او کله چې د قیامت ورځ شي د دې بنده نه تپوس شي بنده کله راغلی؟ دا بنده به وایي لبثت یوما او بعد یوم، 500 کاله به تېر وي. دا بنده به وایي یا خو مې ورځ تېره کړه یا د ورځې څه حصه مې تېره کړه. وروڼو دا د مؤمن دپاره دا حال دی. نو صحابي مبارک ورته فرمایي وی کله چې زه مړ شم او ما باندې خاورې واوړي او خلک رانه واپس شي نو وی دومره راته ناست وه چې یو اوښ ذبح شي، هغه ټوټه ټوټه شي، هغه تقسیم شي، چې څومره ټیم په هغې باندې لګي دومره ټیم ته ما قبر سره ناست وه. دا سنت طریقه ده، د صحابو رضی الله عنهم عمل ده. ما ته داسې په منډه راخوش یو چې دې نه خبرو نه یو. او چې نور مسله شي د ځان نه خبرې شي بیا په ملایانو باندې تند کوو دا داسې ده او دا داسې نه. وروڼو هغه کارونه الله پاک جل جلاله ته قبول دي چې کم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابت دي، کم د هغوی د جناب صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه ثابت دي. هغه کارونه الله پاک جل جلاله ته قبول دي. ورنه کو نوي دا مونځ چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د طریقې نه په بلې طریقې وکړو قسم د پدې بودیم الله پاک جل جلاله نیسي. الله پاک جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي او د دې مبارکې میاشتې چې کم برکات دي الله پاک جل جلاله مونږ ټولو کې راولي. او خدای پاک جل شانه دې د رمضان المبارک چې دا مبارکه میاشت را روانه ده پیغمبر علیه السلام مبارک کو دا دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. خدای پاکه زمونږ په شعبان کې برکت واچوي او خدای پاکه مونږ رمضان المبارک ته ورسوي. نو خدای پاکه دا کومه مبارکه میاشت چې را روانه ده د رمضان المبارک الله پاک جل جلاله دې صحیح معنو کې مونږ ته د هغې کې د اعمالو کولو توفیق راکړي او خدای پاک جل شانه دې د دغې مبارکې میاشتې د خاطره د مونږ ټولو مغفرت تامه نصیب کړي. چې کم مردگانان شوي دي خدای پاک جل شانه دې د هغې قبور منور کړي او د مونږ کورونو کې کمې ناچاقۍ وي، خپلو کې طرفګینۍ وي، رورولو کې داسې ناچاقۍ وي، خدای پاک جل شانه دې په خپل فضل لایقه سره ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.